السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ درس دی د دوه کسانو په منځ کې یو کنورسیشن، محاوره یا خبرې اترې دي او ډېر سخت هم نه دی، اسانه دغه دی خو مهم هم دی ځکه چې بعضې جملې په ورځني ژوند کې ډېر ترېنه استفاده کیږي. اوس راځئ چې درس شروع کړو. Ahmad, alors voici ta chambre. Alors voici ta chambre. Alors voici ta chambre. Alors voici دا تا chambre ستا. احمد ابل ته وایي چې مثلا دا ستا اتاق دی، یعنی دا دی اتاق دی، دا ستا اتاق دی. chambre معنا اتاق، یعنی البته د خو ویده کېدو اتاق. chambre. موسی، Elle est grande, elle est grande, elle est grande, elle est grande. دا وای لوی دی. Elle est grande معنا دا لوی دی، یعنی اتاق ته وای، اتاق یعنی لوی دی. chambre فیمینین دی، نو دې کبله chambre په ځای دویمه جمله کې د هغې ضمیر کاروي elle est grande یعنی هغه لوی دی، یعنی اتاق لوی دی. احمد: Oui, elle est grande, mais le lit est petit. Oui, elle est grande, mais le lit est petit. Oui, elle est grande, mais le lit est petit. اتاق لوی دی، یعنی دا لوی دی، مګر mais elle est grande معنا هغه لوی دی یا دا لوی دی، یعنی اتاق ته وایي. صحیح شو. اتاق لوی دی، mais معنا مګر، le lit او کټ چې دی est petit معنا کوچنی دی، یعنی اتاق لوی دی خو کټ پکې کوچنی دی. موسی: Un bureau معنا یو دفتري میز هم دی، یعنی un bureau یو هغه د ډیسک ته وایي، یعنی دفتري میز ته هغه دفترونو کې چې ایښی وي. un bureau. احمد: Oui, un bureau et des tiroirs pour tes cahiers et stylos. Oui, un bureau et des tiroirs pour tes cahiers et stylos. Oui, un bureau et des tiroirs pour tes cahiers et stylos. وای un bureau یو دفتري میز هم دی او د تیغوار او دغه هم دی. تیغوار دغه ته وایي په انوارۍ کې چې مثلا دا روکونه وي چې مثلا کشکې او مثلا سامان پکې ږدي بیرته دغه کې دغه شیان به پکې هم دي چې خپل کتاب پوخ تیکایي ستا د کتابچو لپاره او قلمونو لپاره چې کتابچو قلمونه هم پکې کېدي. موسی: Il y a une armoire, il y a une armoire, il y a une armoire. آیا یو انواری هم شته؟ یو انواری هم شته؟ احمد: Oui, il y a une petite armoire. Oui, il y a une petite armoire. Oui, il y a une petite armoire. دلته یو وړوکی انواری هم شته. موسی: Il y a aussi une table basse. Il y a aussi une table basse. Il y a aussi une table basse. آیا دلته ټیبل یعنی میز هم دی؟ تابلو باس د عکس کې چې ښکاري دې میز ته وایي تابلو باس، دا غټ میز چې دی. Et un fauteuil. احمد: Et un fauteuil. Et un fauteuil. Et un fauteuil. او یو کوچ هم دی، یو نفري کوچ یا هغه لوی کوچ مثلا دوه کسانو ځای وي هغه لپاره کناپې وایي، او دا یو نفري کوچ لپاره چې وایي فوتوی. موسی: Super, super, super معنا ډیر ښه، ډیر عالي. سوپر په انګلیش کې چې ورته وایي. احمد: Il y a un réveil sur le tableau de chevet et il y a aussi des étagères à côté de la porte. Il y a un réveil sur le tableau de chevet et il y a aussi des étagères à côté de la porte. Il y a un réveil sur le tableau de chevet. Tableau de chevet. Et il y a aussi des étagères à côté de la porte. Il y a un réveil. دلته یو الارم هم دی، یعنی الارم réveil معنا هغه ساعت چې مثلا زنګ وهي چې شپې ته خوب نه پاسوي، الارم. صحیح شو. sur le tableau de chevet یعنی
د وړه میز په سر تابلو de chevet د وړه میز ته وایي مثلا د کټ په خوا کې چې ایښی وي د عکس کې چې ښکاري. Il y a aussi des étagères à côté de la porte او دلته انوریانې هم دي د دروازې په خوا کې. ایتاژر معنی هغه انور د ایتاژر معنی هغه انوري چې مثلا مخکې درس کې مې هم تاسو ته یو عکس ښودلی و لکه مثلا په کتابتونونو کې چې ایښی وي د دې په ډیزاین الماریانو ته چې وایي ایتاژر. à côté de la porte معنی دروازې په خوا کې. Moussa, c'est fantastique. Merci beaucoup. C'est fantastique. Merci beaucoup. C'est fantastique. Merci beaucoup. C'est fantastique معنی دا ډیر زړه پورې دی یعنی دا ډیر زړه پورې دی دا ډیر فانټاستیک دی. فانټاستیک معنی زړه پورې او انګلیش کې چې ورته فانټاستیک وایي او په پښتو کې ورته زړه پورې ډیر دغه. مخسی بوکو ډیره مننه. مخسی بوکو ډیره مننه. مخسی بوکو ډیره مننه. احمد ورته وایي ای بیا او ښه ای بیا ton mignon ای بیا ton mignon ای بیا ton mignon ای بیا معنی او ښه ton mignon معنی ډیره بهتره. ton mignon او ton پی دا دوه کلمې دي چې یو ډیره بهتره معنا ورکوي او تومیو ډیره بهتره تومپی معنا ډیره بدتره. صحیح شو. خو لیکن د هغه وخت استعماله چې مثلا یو شی دی مثلا وګورو اتاق مثال په توګه اتاق ډیر ښه و مثلا د ویلې چې موسی ویل چې ولا ډیر ښه دی احمد ورته وایي چې تومیو معنا یعنی ډیر بهتره ده ستا قسمت یعنی یو داسې جمله ده چې د خبرو په وخت کې استعماله چې مثلا یو شی یو څوک واخلي او هغې لپاره هغه شی ډیر ښه وځي. صحیح شو. هغه ته ورته وایي چې تومیو یعنی ستا قسمت ډیره بهتره ده یعنی ډیر ښه داسې حالت کې د تومیو کلمه استعمال او که چیرې ښه نه وي او غلط وي یعنی خراب وي هغې په وخت کې باید تومپي استعمالی. صحیح شو. دا زمونږ درس امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ او که چیرې کوم پوښتنه لرئ نو تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ او که ویډیو مو خوښ شو نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي او هغوی هم ترېنه یو څه زده کړي او چینل سبسکرایب کړئ چې هر کله موږ یو نوی ویډیو شیر کړو نو تاسو ته ورسیږي او په بیل آیکن یا د زنګ په علامه باندې کلیک وکړئ او هلته آل نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړئ چې هر کله موږ یو نوی ویډیو شیر کړو چې تاسو ته ورسیږي. که چیرې د بیل په علامه یا د زنګ په علامه باندې کلیک ونه کړئ نو هر کله چې موږ یو ویډیو شیر کړو نو تاسو ته نه رسیږي او تاسو نه شئ کتلی. او تر راتلونکي ویډیو پورې مو په مخ هم ښه.